عام خلک څه وایي که کار ونه کړو له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي او له حکومت نه د څه غوښتنه کړې ده. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې عام خلک وایي حکومت باید په هغو سیمو کې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره پکې محدودیت وضع کیږي مالیات کم کړي او د دوکانونو او داستوګنې د کورونو په کریا کې د تخفیف په نظر کې ونیسي. ځینې خلک په ځانګړي توګه لاس پلورونکي او د کارګر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې نشي کولی په کور کې پاتې شي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه کرنټین بریالی ده، خو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ته له پاملرنې پرته کرنټین اعلان شوی ده. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي مني چې په ښارونو کې د محدودیت په وضع کولو د هیواد اقتصادي وضعیت له ډېرې ستونزو سره مخ ده، خو وایي حکومت د یادو ستونزو د حل لپاره په یو طرحه کار کوي. هغه زیاته کړه مالی وزارت په دغه طرحه ډیر ژر له خلکو سره شریکه او حکومت د خلکو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه لري. بل خوا زموږ ولس غریب ده، څه نه لري چې کار ونه کړو، پیسې له کومه پیدا کړو او که په کورونو کې کینو نو اولادونه به مو څه خوري. ځینې داسې خلک شته چې د ورځې په مزدورۍ چلیږي او ځان ساتي. اوس چې نه مزدوري شته او د حکومت لخوا خلک کرنټین شوي دي نو مشکل نور هم زیات شوی ده. غریب هر چیرته تباه ده. راځئ دوستانو چې دغه خبر را سره بدرګه کړئ چې تر حکومته ورسیږي. په عام خلکو باندې باید پام وکړي تر څو له داسې مشکل او ستونزو څخه ووځي. دوستانو که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.